جنرال خوشحال سعادت وايي د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ټولولو لړۍ دوام لري. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ټولولو په هدف خپلو ټولو قدمو ته امر کړی، څو په پلازمینه او ټولو ولایتونو کې له غیر مسؤلو وسلوالو غیر قانوني وسلې او وسایط ضبط کړي. له تېرې ورځې راهیسې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو له نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د تالاشۍ تمځایونه جوړ کړي دي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر غیر قانوني او بې اسناده وسلې او وسایط ضبط شوي دي. د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د تالاشۍ تمځایونه په لړ کې د 143 تورو ښیښو لرونکو زري وسایطو ښیښې پاکې او 1 اراده بې اسناده وسایط قید او ضبط شول. ځانګړو ځواکونو له غیر مسؤلو وسلوالو 15 جوړې نظامي یونیفورم، 1 پایه جمر، د سیګنال شلوونکي آله او ګڼ شمېر وسلې هم ضبط کړي دي. کورنۍ چارو وزارت له خپلو ټولو درنو هیوادوالو غواړي څو د تورو ښیښو لرونکي وسایطو د پاکونې او غیر قانوني وسلو او وسایطو په ضبط کې له خپلو ملي پولیسو سره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د غیر قانوني وسلو او وسایطو د ضبط او همدارس د تورې ښیښو لرونکو وسایطو د پاکونې لړۍ به په کابل او ټولو ولایتونو کې دوام لري.